तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी कहानी. ته مشهور نو خو مضبوط ته په فیسبوک ارمان وکاږم علامه چټۍ ورک څه نوي پوسټونه دي خدای ډېر وخت خلاص نه وي ماښام له خوبه نه خلاص د ورځې وروره هغه نه خلاص الله یې خورکۍ مړ شوی دی الله دې امان سلامت کړي. آیا رکشا تر اوسه نه ده راغلې؟ ونه راغلی. ته زه ټلیفون وکړم چې رکشا والا چیرې دی؟ دا خې نمبر بند دی. زوی درځئ. زه زیاته ټیم پوره دی زیات یې مشهوره وه. رکشې والا ته څنګه راغلې؟ ته پرون چیرې وې؟ بس محبت صاحب پرون هغې نه راغله. ښه ته په دې نه یې خبر چې ستا له نه راتګ سره زما د بچیانو مستقبل تړلی دی؟ محبت صاحب ستا خبره صحیح ده منم د ډېرو خلکو مستقبل یو له بله سره تړلی دی په دا یوه ورځ به ستا د بچیانو مستقبل نه وي خراب شوی. نه دا رنګه نه کوم د خدای تفار یې نه وړې پیسې در کوم پر ټیم به راځې پر ټیم به ځې پر ټیم به راړې. محبت صاحب ته نن ډېر غوسه یم د هر چا د بچیان دا رنګه مستقبل دی. څه مطلب دا خبره تا وکړه؟ د دې خبرې ستا مراد څه دی؟ محبت صاحب ته ډېر جذبات مه کوه زما د خبرې مطلب دا دی زه پرون را روان ولم وختې زوی دا وخت د سکول د چټۍ هم نه دی ته څنګه راوتلی؟ زموږ ماشټر نه وي. ستاسو ماسټر څوک دی؟ زموږ ماشټر محبت صاحب دی. ښه سلطې فضل یې اوس یې خود پزنم د ده کشنیان زه سکول له وړم هره ورځ هرنګه جټکې دي که ورځ یې ورځ راځي یا چټۍ دي ډېرې چټۍ بیا خو ډېرې دي خو د پکنیکانو نه دی خلاص. ولې پکنیکان ډېر شوقي دي. استاد عدالت یې ودروه زه ښکته کږم. دلته چیش کې ستی کور دلی دی؟ زموږ کور دلی نه دی ساتکه وي دا توتان ته پرېوځم. توتان نو څه کوې کور ته لاړ شه خانه. کورم بیا پلار وایستلی سکول راچشتېدلی بس د سکول ټیم پوره شو بیا به ځم کورم. ښه اوس د سر خلاص وي؟ هو بلکل. د هر چا دارنګه بچیان هر څوک لکه څنګه چې ته په خپل بچي ناراضه کېږې په خپل بچي ځایراږې خپل بچي ته مستقبل غواړي هر څوک خپل بچي دارنګه مستقبل غواړي. هو بلکل دا خبره ده بلکل صحیح ده. زه په هغه ماشوم
ډېر سخت ودرېدم دا ما ستا د احساس لپاره وکړو اوس ته پوهېږې ستا بچیان پوهېږي په هر څه کښې وړې ما ته اجازه ده استاد جي خبره واوره له نن نه پس زما بچي چې دي هغه داسې لکه ستا بچي خپل د ماشومان وړه له نن نه پس به زه خپله ډیوټي په خپل ټایم باندې زه پوره کوم دا مو تا سره واده ده تا زما سترګې راخلاصې کړې ورې ودان محمد صاحب چې تاسو دا احساس وسو یقینا زه دې خبرې پرون ډېر سخت ودردول بس وروره نن خو ماشومان بله رکشراله یوړل سبا زه په دغه ټایم راځه خپل ماشومان وړه صحیح دي سمه ده ټیک دی